الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى فإذا رأيتموها فصلوا وفي رواية فقوموا فصلوا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو ځوانانو مستمعینو مشاهدینو او د پیغام ټي وي او چینل مینوالو محبینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د نن درس موضوع ده صلاة الکسوف والخسوف، یعنی کله چې لمر تندر ونیسي او یا سپوږمۍ تندر ونیسي، په دې وخت کې د شریعت حکم او په اسلام کې زمونږ او ستاسو دپاره یو لارښوونه هغه دا ده چې ته به 2 رکعته لمونځ کوې. او کسوف او خسوف دا دواړه ویل کېږي چې کله لمر خیره شي، خپله هغه اصلي رڼا هغه کمه کړي او یا هغه لاړه شي، دې ته موږ او تاسو پښتو کې تندر، لکه وایي لمر تندر نیسي نیولی دی، سپوږمۍ تندر نیولی دی. دې د وجې نه کسوف او خسوف دا دواړه ویل کېږي چې کله د لمر او سپوږمۍ ټوله رڼا خړه شي او کمه شي، یا د بعضې اجزا د لمر یا د سپوږمۍ هغه خړه شي. بعضې علما وایي چې کسوف دا خاص دی په لمر پورې او خسوف دا خاص دی په سپوږمۍ پورې. او دا شوي دي د الله د نبي په زمانه کې. صحیح مسلم کې حدیث دی چې کله لمر هغه تندر ونیو او په دې کال باندې غالبا د هجرت 10 کالو د شوال میاشته وه او ورځم د پیر ورځ وه، یوم الثلاثا، سهشنبه چې ورته وایي. په دې ورځ باندې د پیغمبر علیه السلام زوی چې ابراهیم نومیده دام وفات شوی و. نو ایسته خلکو دا محسوسه کړه چې نن لمر تندر ونیو د وجې د ابراهیم چې د پیغمبر علیه السلام وړوکی زوی و د هغه د مرګ د وجې دا کار وشو.
په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایل چې داسې نه ده ان الشمس والقمر یقینا لمر او سپوږمۍ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته دا د چا د لمر د چا د مرګ د وجې یا د چا د ژوندون د وجې چې یو سړی مړ شي یا څوک مړ شي یا دنیا ته راشي دا ایسته هغه تندر ونیسي بلکې لمر او سپوږمۍ آیتان من آیات الله دا د الله سبحانه وتعالی د دوه هغه لویو قدرتونو د نښو څخه دي فاذا رأیتموها فصلوا کله چې داسې یو واقع راشي حالت راشي نو تاسو دوه رکعته لمونځ وکئ الله ته متوجه شئ استغفار وغواړئ او صدقه وکئ او د الله سبحانه وتعالی ذکر وکئ د دې د وجې نه صلات کسوف یا صلات خسوف د دې حکم هغه دا دی چې دا سنت مؤکده ده بعضې علما اگر که لکه احناف دې ته واجب وایي لیکن راجحه خبره هغه پکې دا ده چې سنت دی مضبوط سنت دی د الله د نبی نه ثابت دی او دا به په آخره زمانه کې دا کسوف و خسوف د لمر و سپوږمۍ نیول هغه زیات شي لکه زمونږ په ژوند کې درې څلور کله ته خو مونږ ولیده مشاهده کړه چې لمر او سپوږمۍ هغه نیولی شوي دي او یو څو وخته مخکې دا حادثه هغه مخې ته راغله او د دې علت علماء کرام هغه بیانوي چې د دې دوه علتونه دي دوه قسمه یو علت ظاهري دی حسي او دویم علت هغه معنوي دی چې هغه ته غیبي او شرعي علت وایي هغه په حدیث کې وښودل شو چې په دې سره یخوف الله بهما الله سبحانه وتعالی خپل بندگان ویری متوجه کوي ګناهونه د خلکو زیات شوي وي الله سبحانه وتعالی تنبیه ورکوي چې لمر به م درنه ختم کم سپوږمۍ به م درنه ختمه کم او ایسته به م هلاک کم په کوم طرف تاسو روان یې الله سبحانه وتعالی یو ذات دی موجود دی خالق دی مالک دی رازق دی د هغه د باید بندګي وشي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله داسې ذات دی چې دا ټول نظام ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړی که لمر دی سپوږمۍ دی غرونه دي ځمکه ده اسمان دی اوبه دي غلې دي دانې دي ونې دي بوټي دي دا ټول د دې انسانانو د نفع دپاره دی نو دې د وجې نه چې الله داسې یو ذات دی او داسې یو نعمتونه په تاسو فرضو کړي دي نو تاسو خو د هغه باید بندګي وکئ عبادت وکئ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله سبحانه وتعالی دا مخلوق چې پیدا کړی انسانانو پیریان دا مکلف مخلوق دی د پاره د بندګۍ چې د الله بندګي وکړي او خلک ایسته په ګناهونو کې او په فسق و فساد او فجور و لاندیني کې مشغول او غرق دي نو کله داسې الله دا لمر خیره کی او یا د سپوږمۍ رڼا هغه خیره کی د دې وجې نه د صلات کسوف او خسوف په باره کې د دې څلور طریقې په څلور طریقو سره دا لمونځ دی البته په دې کې اختلاف نشته هیڅ د مذهب د مذاهبو د ائمو د علماو مفسرینو محدثینو د اهل علمو چې صلات کسوف و خسوف دا دوه رکعاته دی په دې کې د ټولو اتفاق صرف په کیفیت کې بیا اختلاف دی خو د احادیثو په رڼا کې صلات کسوف دوه رکعاته دی اول سورت او بیا په دې هر رکعت کې دوه رکوګانې دي او بیا دوه قیام دي او بیا دوه سجدې دي څه معنی
چې کله ته په منځه باندې ودرېدې او په دې وخت کې دې تکبیر تحریمه هغه ادا کړ او لاس دې په سینه باندې ونیو د نامه د پاسه، نو په دې وخت کې به پس د حمد و ثنا نه د سبحانک اللهم نه نو بیا به فاتحه ووایې او هغه نه مخکې تعوذ و بسمله او بیا به په دې وخت کې چې وستی کېږي قرآن کریم آیتونه به ووایې او بیا به رکوع ته ټیټ شي او په رکوع کې به هم ډېر درنګ وخت تېر کړي او بیا د رکوع نه چې پاڅېدې بیا به په دې وخت کې قیام کوي او فاتحه به وایې قرائت به کوي په شان دغه اول دغه نه لږ مختصر. نو په دې وخت کې 2 قیامه شو، بیا به 2مه رکوع وکړي. نو په هر رکعت کې 2 قیامه او 2 رکوعګانې او دغسې 2م رکعت دا هم د الله د نبي نه ثابت دی او د دې اجمالي ذکر په حدیث د عائشه رضی الله تعالی عنها کې او تفصیل په حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم کې. 2م صورت او طریقه هغه اقا 2 رکعات دي، لیکن په هر رکعت کې 3 رکوعګانې دي او 2 سجدې دي. نو په دې مجموعي طور سره 6 رکوعګانې راغلي او 4 سجدې پکې راغلي او 6 هغه قیامونه پکې راغلي. 3م صورت او طریقه د دې لمانځه هغه دا دی 2 رکعاته او په هر رکعت کې 4 رکوعګانې. نو په مجموع کې 8 رکوعات راغله رکوعګانې او 4 سجدې راغلې او 8 پکې قیامونه هم راغله. اقا 2 رکعات. 4م صورت 2 رکعاته دی خو په هر رکعت کې 15 رکوعات دي رکوعګانې چې مجموعه په 2 رکعاتو کې 10 رکوعاته 10 قیامه او 4 سجدې. دا ټول په احادیثو کې موجود دي او شته او تثبیت دي که چا په کومه طریقه عمل وکړ دی عامل بالحدیث دی. البته بعضې علما ساده شانته لمونځ کوي، لیکن دغه 4 صورتونه د په صحیح احادیثو کې بین الصحاح والحسان د الله د نبي نه دا ثابت دي. پاتې شو دا خبره چې کله هوا راولګېږي او سیلۍ وي، باد وي، طوفان وي، په دې وخت کې هم 2 رکعته لمونځ کېدلی شي. نو په دې کې د علماو 2 نظره دي. یو دا دی چې او لمونځ کولی شي 2 رکعته وکړه او بعضې علما وایي چې نه لمونځ نشته، البته دعاګانې شته چې الله سبحانه وتعالی ته متوجه شي او یو طرف ته به کښېني اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. یا الله دا باد و سیلۍ طوفانونه د رحمت وګرځئ نه د عذاب. نور هم داسې ډېرې دعاګانې دي په صحیح احادیثو کې هغه موجود دي. پاتې شوه دا مسله چې کله زلزله وشي د زلزلې په وخت کې او دې ته الآیات المخیفات وایي چې د الله د طرفه کله جټکۍ شدیده، کله سیلۍ وي، باد وي ډېر سخته، کله ډېر سخت بارانونه وشي، نو په دې وخت کې لمونځ شته او که نشته
نو دې کې دوه نظره دي. یو نظر دا دی چې صحابه کرامو نه 2 رکعاته مونځ کول دا ثابت دي، بعضې صحابو کړي دي. او بل نظر دا دی چې نه، د الله د نبي نه په دې باب لمونځ نشته، بلکې او نه څه داسې حدیث شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې مونځ کړي ما سوا د صلات کسوف او صلات خسوف نه. نو دې وجې نه په دین کې زمونږ او ستاسو هیڅ شی پټ پاتې نه دی. هغه که عبادات دي، که معاملات دي، که اخلاقیات دي، که سلوکیات دي. پاتې شو دا خبره چې د صلات کسوف خسوف وقت هغه چې دی د هغه وخت نه حسابېږي چې کله لمر او سپوږمۍ هغه ونیولی شي، او تر دې پورې به دا لمونځونه دا دوام کوي چې حتی تنجلي چې لمر او سپوږمۍ هغه خیروالی ختم شي او صفا و ستره شي. تر دې د الله د نبي د لمانځه په باره کې راځي شیخ ابن عثیمین لیکلي دي چې 2.5 ګنټې پورې، ځکه په اول رکعت کې سورة بقره هغه لوستلی چې دا تقریبا 2.5 سپارې راځي، کم از کم 2 ګنټې 2.5 ګنټې پورې د الله د نبي دغه لمونځ هغه شوی دی. او دغه لمونځ جهري دی. څه معنا؟ په جهر به یې کوي امام، فاتحه به هم په جهر وایي، او دغه شان ته هغه صورت هغه به هم ډېر اوږد صورت چې سورة بقره ده دا به پکې وایي، او دارنګه رکوګانو کې به هم ډېر درنګ تېروي، او سجدو کې به هم ډېر درنګ تېروي، او په قیام کې به هم ډېر درنګ تېروي. او صرف فرق دا دی چې اول رکعت په نسبت د دویم رکعت اوږد وي، او دغه شانته اول قیام په نسبت د دویم قیام، اول رکوع په نسبت د دویم رکوع هغه طولاني وي. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هدي او په طریقه کې سعادت دی، اجر دی، ثواب دی، او الله سبحانه وتعالی دغه په تابعدارۍ سره موږ او تاسو ته حکم کړی دی، او فرمایلی دي چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ورته ووایه ای پیغمبره که تاسو چېرته د الله سره مینه لرئ نو زما تابعداري وکړئ، فاتبعوني. نو کله چې زما تابعداري وکړه یحببکم الله، الله سبحانه وتعالی به تاسو سره مینه وکړي. علاوه د دې نه ویغفر لکم ذنوبکم، الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي. د پیغمبر علیه السلام په تابعدارۍ کې اجر دی، ثواب دی، علاوه د دې نه ګناهونه په هغې کې معافېږي. د دې وجې نه چې سړی عبادت کوي، که هغه لمونځونه دي، که هغه صلات عید دی، که هغه صلات کسوف دی، صلات خسوف دی، صلات الجمعه دی، صلات ضحا دی، صلات اوابین دی، تحیت المسجد دی، او څومره لمونځونه چې دي، که فرایض دي، که مستحبات دي، که نوافل دي، د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې کول پکار دي. لکه چې هغه فرمایلی دي صلو کما رأیتمونی اصلی، تاسې داسې لمونځ کوئ لکه چې ما ګورئ او کوم لمونځ ما وکړ په دقه شان تاسو دا لمونځونه کوئ. پیغمبر علیه السلام د اختر لمونځونه کړي دي، صلات خوف یې کړی دی، د جمعې لمونځ یې کړی دی، خطبې یې پکې ورکړي دي، صلات کسوف یې کړی، صلات خسوف یې کړی، او دا ټول لمونځونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قولا فعلا په احادیثو کې موجود دي، او زموږ او ستاسو دپاره بهترینه رهنمایي او بهترین تعلیمات هغه
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې دي. نو الله جل شانه دې موږ او تاسو د بدعاتو نه بچ کړي، رسوماتو نه دې بچ کړي، چې موږ په دین باندې وچلیږو. هغه دین چې د الله د طرفه راغلی دین دی او پیغمبر علیه السلام موږ ته بیان کړی دی چې بدعات پکې ونه کړو، د ځانه طریقې پکې رایج نه کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. څوک چې یو عمل وکړي په هغه باندې زما امر نه وي هغه مردود دی. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. څوک چې یو نوی شی طریقه په دین کې پیدا کړي دا په ده باندې مردود دی، کائن من کان، هر څوک وي. نو الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو موږ او تاسو ته عمل نصیب کړي او الله جل شانه دې موږ او تاسو ته په دې باندې یقینا زړه ته کوز کړي. نور تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل شانه سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له